پلویانو ته یې محبوب دی او منتقدین یې کرکه ترې لري. ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د امریکا سیاست ته ټکان ورکوونکی دی. په 1946 کال د نیویارک په کوینز کې زیږېدلی. ټرمپ د املاکو په نړۍ کې لوی شوی. پلار یې فرید ټرمپ د ملکیتونو کاروباري و. پوځي ښوونځي کې له زده کړې وروسته ټرمپ له کورنۍ سوداګرۍ سره یو ځای شو او د ټرمپ امپراتورۍ لاس کې نیولو او پراخولو لپاره راپورته شو. د ګولف کورسونه، کازینوګان، لوکس هوټلونه، د ټرمپ مشهور ټاور د شتمنۍ او ځواک سمبول وګرځېد. خو د ټرمپ هیلې لا لوړې شوې. په 2004 کال کې د ریالټي تلویزیون خپرونې نوي زده کړیال نوی نسل ورجذب کړ. د هغه مشهوره خبره ته له کاره وایستل شوې د ټرمپ نوم ډیرو ته آشنا کړ. له یوې لسیزې ډیر وروسته د هغه هیله لا پسې لویه شوه، د امریکا ولسمشري. ټرمپ چې یو بیګانه سیاسي نوماند شو، ژمنه وکړه چې امریکا به یو ځل بیا لویه کړي او د 2014 ټاکنو کې بریالیتوب یې هیلاري کلینټن ته حیرانوونکی ګزار ورکړ. په واک کې د هغه وخت تر ډیره له لانجو ډک و. دی د اقلیم او سوداګرۍ له لویو تړونونو ووت. له اکثریت مسلمانو هیوادونو یې امریکا ته په سفر بندیز ولګاوه. له چین سره یې سوداګریزه جګړه پیل کړه. له کیم جونګ اون سره یې په لاس روغبړ وکړ او د منځني ختیځ اړیکې یې بدل کړل. هغه د 2020 ټاکنو کې د جو بایدن له بریا منلو انکار وکړ. وروسته یې ملاتړو د امریکا پر کانګریس برید وکړ او د دویم ځل لپاره د ولسمشر په توګه استیضاح شو. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. له هغه وخت راهیسې له سوداګریزو معاملو پیل پر ټاکنو د احتمالي نفوذ پورې ټرمپ له ځینو لویو حقوقي قضیو سره مخامخ شو. په مې میاشت کې هغه لومړنی پخوانی ولسمشر و چې د لوڅو فلمونو یو ستوري ته د پیسو ورکولو پورې اړوند جرم محکوم شو. خو پر ننګونو سربیره ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې بیرته به واک ته ورسي. هغه د جمهوریت پال ګوند نمایندګي وګټله او د کمپاین پر مهال د وژلو له 2 هڅو ژوندی ووت. د ډونالډ ټرمپ مینوال د هغه سرکشي ستایي. آیا دا به سپینې ماڼۍ ته د هغه د ستنېدو لپاره کافي وي؟